دا خاوره دا مور زموږ موږ د دې بچیان یو واړه افغانان یو واړه افغانان یو واړه افغانان یو د افغان خوسیه لیسه په 1990 کال کې رغول شوې ده. په یاده لیسه کې اوس مهال 1350 کور او ناست کوونکي په زده کړو بوخت دي. د یاده لیسې د مدیر په خبره افغان ښوونځی نه یوازې یو ښوونځی دی بلکې یو تعلیمي کمپلیکس دی. دا چې کله تأسیس شوی دا یوه مرکزي اداره لري او د نورې د دې سره اړوند نور ادارې دي او د هغوی سره تعلیمي مراکز دي چې مرکزي اداره د افغان بنسټ په نامه یادېږي چې د هغو سره وروسته د هغو نه په 1990 کال کې افغان ښوونځی تأسیس شوی دی چې ماشاءالله په ډېر کم وخت کې ډېره ښه ترقي او ډېر ښه پرمختګ او ډېر خلک راغلي دلته خپل بچیان یې په ښوونځي کې شامل کړي. بیا د هغو نه وروسته افغان پوهنتون جوړ شوی دی. د هغو نه وروسته موږ افغان غږ رادیو تأسیس کړې ده جوړه کړې ده. همدغسې افغان دارالعلوم او افغان مدرسه او افغان نورې څانګې لري. موږ په قربانۍ د سر دا خاوره ساتلې ده دا خاوره ساتلې ده. آرام سئ تیار سئ یو دوه درې ستړي مه شئ. د دې ښوونځي درسونه په معیاري شکل پر مخ ځي. د معارف د نصاب ترڅنګ تقویتي مضامین هم ورته تدریس کیږي. د دې ښوونځي د ښوونکو په خبره موږ له خپلو هغه ټولو شاګردانو نه راضي یو چې په یاد ښوونځي کې زده کړې کوي. بر علاوه نصاب معارف تقویتی مضامین هم داریم مثل کامپیوتر و انگلیسی و بعضی علوم دینی مثل آداب است به اصطلاح سیرت است از پیامبر اسلام و همچنان دعای مسونه است که شاگردان دوره طفولیت باید یاد بگیره. کمیته هفتگانه ما داریم مطلقا فعال است الحمدلله. فعالیتشان زیر نظر ماست هر هفته و در هر روز حتی در فعالیتشان سر فعال هستند برای خود شاگردان هستند. فعالیت بسیار خوبی دارند. ما از استادای خود از همکارای خود در این عرصه تشکری میکنیم. اون فعال هستند واقعا. دا وطن لیلا زموږ موږ یې مجنونان یو واړه افغانان یو واړه افغانان یو. دا خاوره دا مور زموږ موږ د دې بچیان یو واړه افغانان یو واړه افغانان یو واړه افغانان. دا چې یاد ښوونځی اته دورې فارغین ورکړي دي او د دغه ښوونځي شاګردان د افغانستان په مختلفو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. د نوموړي ښوونځي د شاګردانو په خبره چې د دوی د استادانو زیار او کوښښ و چې دوی تر دغه ځایه رسېدلي دي. زه بنیامین د 5مې بې ټولګي زده کوونکی یم. استادان زموږ سره ډېره خواري کوي. زه غواړم چې افغانستان جوړ کړم. زه غواړم چې افغانستان جوړ کړم او استادان خوشحاله کړم. زه الیاس د 5مې ټولګي زده کوونکی یم. غواړم چې افغانستان جوړ کړم. یاد ښوونځی هوډ لري څو په نږدې راتلونکي کې نور نوښتونه هم منځته راوړي چې په منځته راتګ سره به وکولی شي د سیمې په کچه یو له بهترینو ښوونځیو څخه وشمیرل شي. دلته پښتانه ترکمن یو د هزاره ازبک یو د هزاره ازبک نه لري توپیر ترمنځ یو د پشای تاجک یو د پشای تاجک ټول لکه اعزادتن یو پر بل قربان یو واړه افغانان یو